افغان پیلوټ ولسمشر غني ته د نیول شوي پټ پلان کیسه کړې ده. عبدالله او کرزي څنګه ولسمشر غني طالبانو ته سپاره دا چې دغه افغان پیلوټ تازه څه ویلي دي. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. ظاهر عادل لیکي: قدرمنو دوستانو، ستاسو د تشویش د رپکولو په خاطر لیکم. نه سیاست پویم او نه پوهیږم، ژبه مې ساده ده. تیره ورځ عبدالله، حامد کرزي او ګلبدین سره یو ځای پلان نیولی و او طالبانو ته یې ویلي و چې ستاسو تر راتګه درته ولسمشر غني موږ ساتو او کله چې تاسو راغللی تاسو ته یې سپارو. بعد له ماسپښینه ولسمشر په یاد پلان خبر شو او د دې په خاطر چې د وینې تویېدلو مخه ونیول شي او د یاد خبیث مثلث ارمان پوره نشي، په بیړنۍ سفر د افغانستان څخه د وتلو پریکړه وکړه. تقریبا 2 بجې بحث په دې و چې ولسمشر په کامیر الوتکه کې لاړ شي که په پوځي چورلکه کې، چې د امنیت شورا محترم مشاور صاحب او په ولسمشر په مشوره زه او یو بل پیلوټ محب صاحب فضلي صاحب د ولسمشر او لومړي میرمنې سره یو ځای د یو بیک جامو ملي بیرغ د ولسمشر د مهمو اسنادو او کتابونو سره یو ځای د ارګ سره خدای پاماني وکړه او ځای مو نږدې ګاونډي هیواد ته ورساو. هلته د کېناستلو سره مو الوتکه بدله او په یوې مسافر وړونکې الوتکه کې ماښام ناوخته د وطن څخه لرې یو هیواد ته راورسېدو. شکر الحمدلله ولسمشر روغ جوړ دی، خو وطن ته ډېر په تشویش کې دی. موږ لا هم همدلته یو. نور بیا لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.